منصوبہ بندی والے سوئی بچے دو ہی اچھے چھوٹا خاندان خوشحال پاکستان چھوٹا خاندان زندگی آسان او شریعت سوئی چې کور کې معصومان ني کور کې به برکت هم ني او څومره دي چې بچي زیاتیږي دومره به د کور کې برکت زیاتیږي تناکحوا تناسلوا فإني أباهي بكم الأمم يوم القيامة ډیر نکاحګانیو کې ډیر بچی پیدا کړي زبر د قیامت پر ورځ په تاسو فخر کوم ځکه مولانا محمد عمر پالنپوری رحمت الله علیه و فرمایل د کم پلار چې د خپل محلې د امام سره روانه ده قاری سی به بدی شي مدرسې بدی شي د مدرسې طالب علمان بدی شي د پلس پښته کې به حافظ عالم نه پیدا کی ځکه دا نسبت او دا نعمت الله به قدر لنه ورکی د کم پلار د علماء سره مینه ده مدارس سره مینه ده طالب علمانو سره مینه ده قاری صاحب سره مینه ده د دې پلار په بچو کې نوسو کې کړوسو کې الله حافظان عالمان پیدا کی هر عالم به د سر تاج غنو هر مدرسه به د هدایت مرکز غنو او زما محترم د مدرسې طالب علمان دا به جنتیان غنو حدیث کې راځي من احب ان ينظر الى اتقاء الله من النار فلينظر المتعلمين تاسو کې چې څوک هم دا غواړي چې په دنیا کې راته جنتیان ښکار شي د جهنم نه آزاد خلق د دین د زده کړې او د قران د زده کړې طالب علمانو ته ګوري دا جنتیان دي فوالذي نفسي بيدي ما من متعلم يختلف الى باب عالم الا قد كتبه الله له بكل قدم عباده سنه زما دي قسمی په غزاد د چا قبضه کې زبا ساده طالب العلم د کور نه روان شي مدرسې ته راځي او د قران د زده کړې د پاره راځي مسجد ترازی د عالم دروازې ترازی د ته په هر قدم باندې د یو کال د نفلی قبول شوی عبادت ثواب ملاوي وبنا له بكل قدم مدینه فی الجنه په یو قدم ورله جنت کی پورا خار جوړي ويمشون على الارض والارض تستغفر له په دې ځمکه را رواني فرشتي ورته وزري غوړي او هر قدم سره ورته د ځمکه دعا کوي الله دې توبه خي الله دې استامور پلارو بخي الله دې استا استادانو بخي ځکه دې د قران د زده کړې د پر را روان دي وشهدت الملائکه بانه متقاء الله من النار اسمانونو کې فرشتي گوي ور کوي دا د جهنم نه آزاد خلق دي دا جنتیان دي حدیث کې راځي کن عالما خپل عالم جوړ شه او متعلما طالب العلم جوړ شه او مستمع د دوی اوریدونکو جوړ شه او خادمه د دوی خادم جوړ شه ولا تكن خامسه پنځم جوړ نشي هلاك بشي والخامسه ان تبغض العلم واهله پنځم څوک دي چې عالم هم بدي شي مدرسې هم بدي شي او د مدرسې طالب علمان هم بدي شي الله دې موږ د پنځم جوړېدو نو ساتي پیغمبر علی السلام د جبرائیل علی السلام نه یو ځل تاسو کو ای الاعمال افضل لامتی زما د امت د پاره د ټون افضل عمل کوم یو دی چې ته یو عمل نه رسي بهترین عمل افضل عمل جبرائیل علیہ السلام تو فرمایل العلم عالمان دي جوړ شي علم ته یو عمل نه رسي ځکه علم د الله صفت دی علم د ټولو انبیاء علیهم السلام وراثت دی علم نور دی علم رڼا ده علم هدایت دی د دین هر شعبه د علم محتاج ده ثم ایو جبريل اے جبريل دی پس دویم نمبر کم عمل افضل دی هر کس عالم جوړې دی نشي په دې دور کې لست کاله مسلسل خواري ده نو کالم یو کس نشي جوړې دی نو بیا زیارت العالم د عالمانو زیارت کوا د عالمانو خدمت کوا دوی سره مینه محبت کوا د دوی صحبت او مجالسو کې ناشته کوا او د دوی مخ ته ګوره علیکم بمجالسه العلماء د علماء مجالسو تزا او د عالم دی مخ ته کتلم ستاده لپاره ثواب د عبادت دی خمس من العباده پنځو سيزونو ته کتل عبادت دی النظر الى الكعبه بیت الله شریف ته کتل عبادت دی النظر الى زمزم زمزم بو ته کتل عبادت دی النظر الى المصحف قران ته کتل عبادت دی النظر الى وجه الوالدين د مور پلار مخ ته کتل عبادت دی النظر الى وجه العالم تعلیم مخ ته کتل عبادت دی عالم نشي جوړې دي د عالمانو کلک مرګري جوړ شي او به جبرائیل علیہ السلام فرمایل سراج امتک فی الدنیا والآخرہ استاد امت د پر دیوا لاټین هدایت رڼا په دنیا آخرت کې دا عالم دی توبا لمن عرفهم واحبهم په مقدس مکیو خيار خلق خوش قسمت خلق اغه دي چې علماء او پیجندل او دوی سره مینه محبت وکړي والویل لمن انکرهم وابغضهم
په مقدس مکه بد قسمت خلق بدترین خلق چې ټول دنیاوی پیژندل خو علما یې نه پیژندل مدارس یې نه پیژندل بلکې د علما او مدارس سره بغض عداوت وک الله دې موږ د دین او ساتي د خپل علما او مدارس سره برابر ساتو تعلق بساتو مینه محبت بساتو او زما محترم نیتو کو چې خپل بچو کې به ان شاء الله حافظان عالمان پیدا کو ان شاء الله بچی نعمت ته رحمت ته برکت ته د الله شکر ادا کو چې الله اولاد راکړي ځکه چې عبد الله ابن عباس رضی الله عنه ته پیغمبر علیہ السلام فرمایلی ابن عباس بیت لا سبیان فیه لا برکت فیه اے عبد الله په کم کور کې چې ماشومان نه دي کور کې به برکت هم منصوبه بندي والے سوی بچے دو ہی اچھے چھوٹا خاندان خوشحال پاکستان چھوٹا خاندان زندگی آسان او شریعت سوی چې کور کې ماشومان نه کور کې به برکت هم او څومره دي چې بچی زیاتیږي دومره به د کور کې برکت زیاتیږي تناکحوا تناسلوا فإني أباهي بكم الأمم يوم القيامة ډیر نکاحګانیو کې ډیر بچی پیدا کوي زبر د قیامت پرس په تاسو فخر کوم د الله وسی جنت ته پیغمبر علیہ السلام فرمای زما د الله د ذات نه امید دي چې نیم جنت په زما د امت نه ډکی نیم جنت دا به زما د امت نه ډکی ان اهل الجنه 120 صفا 80 من هذه الامه و40 من سائر الامم د جنتیانو بشپکشل سپونه جوړ شي اتیا سپونه به زما د امت ولاړی سلويخ سپونه به د باقی امتونو ولاړی چې څومره دی بچی زیاتیږي دومره به د کور کې برکت زیاتیږي تو ورته بچے دو دو اچھے بڑا خاندان الله روزی رسان او بچے سم ډیر هي اچھے چې څومره دی بچی زیاتیږي دومره به د کور کې برکت زیاتیږي اوس د الله تقسیم دی چاله لور ورکی چاله زوی ورکی چاله دوانه ورکی چاله یوم نه ورکی يهب لمن يشاء اناسا چاته می خوغه شلونه ورکم ويهب لمن يشاء ذكورا چاله زامن ورکم او يزوجهم ذكرانا واناسا چاله لونه زامن دوانه ورکم ويجعل من يشاء عقيما چاله يوم ورنک انه عليم قدير الله عالم دی قادر دی یعقوب علیہ السلام الله دول زامن ورکړ شعیب علیہ السلام له ټول لونه ورکړي لوط علیہ السلام له ټول لونه ورکړي امام الانبیاء سید الانبیاء حضور اقدس صلی الله علیه وسلم الله لونه زامن دوانه ورکړ زامن معصوموالی کی وفات شلونه پاتې شوي فرمایل به لا تکره البنات فانی ابو البنات د لونو پلار په لونو خپنه شماته ګور زه د لونو پلاری